آیا ولسمشر غني به بیرته ولسمشر سي او که یا هم د پوهنتون استاد؟ سلام، وخت بخیر، ستړي مه سئ. له مطلب تر لیدو نه مخکې چینل ضرور سبسکرایب کړئ. ولسمشر غني په یو تازه مرکه کې له مندي ښودل چې 15 کاله نور به هم ولسمشر وي. محمد اشرف غني ویلي چې باید د ټاکنو د پیلو رسمي اعلان ته منتظر اوسو، خو انتخاباتي ډله یې ډېره هیله منده ده. هغه ویل دا په افغانانو پورې اړه لري. داسې ښې نښانې شته چې زه به 15 کاله نور هم ولسمشر یم چې د افغانستان لپاره ډېر کار وکړم، خو د نورو په څیر باید موږ هم د ټاکنو پیلو ته انتظار وباسو. غني دا هم ویلي که یې ټاکنې ونه ګټلې بیرته به خپلې پخوانۍ دندې ته ګرځي چې په پوهنتون کې استادي وه. هغه په مرکه کې له طالبانو سره د سولې په اړه هم غږېدلی او ویلي دي چې افغانستان ته د طالبانو راتګ له یوې قوي ضمانت پرته ناشونی دی. هغه ویل له طالبانو سره په هر ډول جوړجاړي کې باید د افغانستان اساسي قانون، د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو مسلې او دیموکراسۍ په پام کې ونیول سي. له دوی پرته مذاکرات معنا نه لري. موږ په ټولنه کې له قوي ضمانت پرته طالبان نسو منلی. ما په خپل ژوند کې له ثبوت پرته پر هیچا هم باور نه دی کړی. غني ویل چې طالبان ته به نه تسلیمیږو او په خبره یې که طالبان دا فکر کوي چې کابل ته به راځي او دا شوي پرمختګونه به ختموي، هغوی تېروتي دي. هغه وایي چې طالبان د تاوتریخوالي په زیاتوالي سره کوښښ وکړ چې وښایي د سولې تړون هغو ته د بریا په معنا دی او ګواکې افغان ځواکونو ماتې خوړلې ده، خو کابل ویتنام نه دی چې هغه خلک له هېواد څخه د تیښتې لپاره په الوتکه کې ځانونه ځوړند کړي. مننه دوستانو چې مطالب مو را سره وکتل. کوم مطالب خوښ شوي وي ضرور یې لایک کړئ او شیر، او د دغسې ښکلو او تازه مطالب لپاره زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. خو تر بل مطلبه یې خبره تاسې ټولو ته ښه وخت. د خدای په امان.